د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست نوې رئیسې پتانه عزیز د اړوند وزارت د ولایتي اړیکو د مشرۍ له لوري جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ننګرهار والي حیات الله حیات ته وروپېژندل شو. وروسته د ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ له لوري په رسمي ډول د ریاست کارکوونکو ته وروپېژندل شوه. د ښځو چارو وزارت د ولایتي اړیکو رئیسې حسینې مخلص د مرغومې په درېیمه ننګرهار والي حیات الله حیات سره په جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال وویل پتانه عزیز د آزاد رقابت له لارې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسې په توګه ټاکل شوی او د هغې د تقرر مکتوب یې ننګرهار والي سره شریک کړ. ننګرهار والي حیات الله حیات د ښځو چارو نوې رئیسې پتانه عزیز ته د دندې مبارکۍ ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې ښځو ته په بېلابېلو برخو کې خدمت وکړي. نوموړي ویل چې د ښځو چارو ریاست پخوانیو مسؤلینو هغه ډول چې اړتیا وه خدمت نه دی کړی او له همدې امله یې نوې رئیسې ته سپارښتنه وکړه چې ښځو ته په بېلابېلو برخو کې سهولتونه برابر کړي. هغه د ریاست مخکنۍ سرپرستې رئیسې سلسلې رښتینې د هلو ځلو څخه هم مننه او ستاینه وکړه. د ښځو چارو نوې رئیسې پتانې عزیز وویل چې په دغې ریاست کې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې دنده ترسره کړې او ژمنه یې وکړه چې د ښځو اړوند ستونزو ته به د قانون له مخې د حل لارې چارې ولټوي. وروسته د ولایت مرستیالې په مشرۍ په داسې حال کې چې د ښځو چارو وزارت د ولایتي اړیکو رئیسې ښځو چارو مخکنۍ سرپرستې او نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله، نوې رئیسه په یاده اداره کې مامورینو او کارکوونکو ته وروپېژندله او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې نوې رئیسې سره په ټولو برخو کې همکاري ترسره کړي.